السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښه به زما د اړخ نه او د پښتون لارښود چینل د اړخ نه ټولو پښتنو ته که په خپل وطن دي او که مسافر دي وړوکي اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. کوم خلک چې په خپل وطن دي هغوی ته زما دا خواست دی چې د اختر دا 3 ورځې نه دي 2 ورځې صرف د خپلو رشته دارو دپاره وکاږئ، د کاکا کره، د ماما کره، د ترور بچو سره او د نور رشته دارو سره ضرور د اختر مبارکۍ له ورشه. کو تاسو کره راضي او کو نه راضي تاسو خامخا ورشه. او دینه علاوه چې کم ملګري او کم پښتانه مسافر دي نو هغوی دې د هغه ځای نه خپلو رشته دارو ته ټلیفون وکړي. که تاسو یې پوښتنه کړې ده او که نه یې ده کړې تاسو یې ضرور په ټلیفون پوښتنه وکړئ او هلته کې خپل رشته دارو او دوستانو له هم ټایم ورکړئ. زما خوږو پښتنو ژوند ګوره ډېر مختصر دی، بیا به لکه د مچ لاسونه مروړو او ګوره دا وخت به نه راځي. او دا چې کوم رشته داري ده او کوم زمونږ له الله پاک دا رشته دار راکړي دي بیا به ګورې مونږه ډېر ارمان کوو چې کاش مونږ دې له ټایم ورکړی وی. خیر دی که چېرې فرض کا دی مونږ نه خفه وی چې مونږ رضا کړی وی، خو بیا به ګورې وخت په لاس نه راځي. عمده وخت نو زما به دا خواست دی چې ضرور خپلو خپلوانو دپاره او بیا د هغې نه پس خپلو دوستانو دپاره ټایم وباسئ او هغې سره چې کوم د اختر مبارکي لازمي وکړئ. د لوی الله په امان.